له نیمروز څخه تازه او ډیر ښه خبر. د افغان نیوز قدرمنې لیدونکو په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. نیمروز کې د بهرنیو اسعارو د چلښت د مخنیوي پریکړه شوې. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور ورکړی چې په نیمروز کې د طالبانو والي محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنه کې په بهرنیو اسعارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اسعارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه و چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو نورو ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودولو لپاره سپارښتنې شوې دي. بلخوا د طالبانو د کابینې لخوا د دولتي پورونو د ورکړې پریکړه د یو شمېر ساختماني شرکتونو له شکایتونو او پرلپسې غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې د دوی د هغو تړونونو پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته یې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت پر ویب پاڼه تېره ورځ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي دا پیسې به د شرکتونو له تثبیت وروسته ورکول کیږي. په اعلامیه کې ویل شوي ډیری شرکتونه چې تیر حکومت سره قراردادونه کړي او هغوی ته خپل حقونه نو ورکړي د شرکتونو د مسؤلینو له غوښتنې وروسته او د ټولګټو پروژو د بشپړېدو په موخه دوی ته هغوی ته هغه اندازه پیسې چې بندي کړي دي ورکوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د مالیې وزارت په ګډون له بیلابیلو دولتي ادارو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې یاد ساختماني شرکتونه معلوم کړي چې د اعلامیې په ټکو تر اوسه 26 شرکتونه تثبیت شوي او پیسې به ورکول شي.